خوږو ماشومانو السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی نن به د پښتو ژبې غږ لرونکي یا غږیږ توري لولو غږیږ یا غږ لرونکي توري څه شی دي هره ژبه دوه ډوله توري لري بې غږه او غږ لرونکي د بېلګې په توګه پې غږ نه لري له غږیږو توریو پرته پې مړه ده کله چې موږ یو غږیږ توری له پې سره ګډ کړو نو پې غږ پیدا کوي او ژوندی کیږي الف یو غږ لرونکی توری دی که چیرته الف له پې سره وتړو نو پې غږ پیدا کوي پې جمع الف مساوي کیږي په پا دلته موږ پې له الف سره وتړله نو د پا آواز مو ترلاسه کړ پښتو ژبه لس غږ لرونکي توري لري تري توري یا غږونه ناڅرګند یا پټ دي اووه توري څرګند یا معلوم دي د واو توری یوازې د کلمو په پای کې چې کله دوه واوونه سره یو ځای شي او یا هم په یوه خبره تایید وشي غږ پیدا کوي پښتو غږ لرونکي توري په دریو برخو ویشل کیږي مثلا 15 دانه یې ګانې دي الف دی واو دی او دور او زیر او پیښ دی درې پټ یا ناڅرګند غږونه دي یو څرګند الف دی 15 یې ګانې دي چې یوازې د کلمو په منځ او پای کې غږ لري او بل هم څه شی دی واو دی یادونه په پښتو ژبه کې واو هم کله ناکله غږیږه بڼه نیسي دا غږیږه بڼه یوازې د دوو واوونو سره رامنځته کیږي یا هم د تاییدیې او د تیر وخت ماضي ضمیر کې راځي مثلا هغوی ښار ته تللي وو دا غږ شو کنه هغه ښار ته تللی وو دا هم غږ شو او پرته له کوم غږیږ اواز څخه رامنځته شو نو درې دانې پټ هغه چې دي ما وویلې زور دی زیر دی پیښ دی ا ای او او بل الف چې دی څرګند دی نو الف د کلمو په پای کې مستقل غږ لري د کلمو په سر کې مستقل غږ نه لري کاکا ماما بازار الف غږ لري ادب احترام اومد که الف غږ نه لري نو د نورو غږیږو توریو نه کار اخلي ادب ادب الف زور ا دال زور ادا ب مثلا ادب کیږي با ب بو با برای بیزو بزکشی باران مثلا تا ت تو تا تخت تیر ترک تار احمد الف ه میم دال احمد دا جمله دغه رقم تړل کیږي په پښتو کې مثلا ب الف با با بابا بابا یگانې یوازې د کلمو په منځ او پای کې غږ کوي لرګی سړی منی پشی وری سیرلی غږونه اورئ مثلا کالی سړی وری غوړي ځي خالی دا دوه ټکیداره یې ده یا اوږده یې ده شیدې ښکلې لوبې کیسې وړې غټې دوه ټکیداره یې ده لکیداره یې چې د سپوږمۍ شینخالۍ سیلۍ ګلالۍ هګۍ چترۍ همزه یې چې د ځئ راځئ کینئ وخورئ وڅښئ یوسئ امریه یې ورته وایي خوږو ماشومانو زموږ د نن ورځې سبق په همدې ځای پای ته ورسید نو ډیره مننه کوم چې تر دې دمه مو زما عملتیا وکوله هیله من یم چې یو څه مو زده کړي وي په راتلونکي سبق کې به بیا هم غږیږ توري وکاروو توري به سره وجنګوو وبه یې تړو او کلمې به جوړې کړو کلمې به په جملو کې وکاروو نو انشاء الله چې په ډیره ژر توګه به مو پښتو زده شي مه هېروئ چې پښتو یوه ډیره کامله او ډیره خوندوره ژبه ده
نو تر بلې خپرونې پورې تر بل سبق پورې مو په الله پاک سپارم. الله مو مل او ملګری شه. او که چیرته غواړئ چې په یګانو باندې نور هم وپوهیږئ، زه به د لاندې د دغې ویډیو د لاندې البته یو لینک ورکړم چې تاسو هغه لینک ته ورشئ او یګانې وپیژنئ. په یاد ولرئ چې په پښتو کې یګانې ډېرې اړینې دي. خدای مو مل شه، بریالي اوسئ.